خو وخت تیر زه بس خیر ده خیر زه ته زه لسګون دی خو راکړه. دا سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ خبرې کوو کاکا د سره ټیلیم وګوره دا چې تا په ټینګ نه دی پرېم ده ټیلیم اوس کم دی ګوره اخوا اوس دلته وزنم قسم دا بغیر څه ستا د پلار ځای دی په کدې زما تا په ځای نیکه ځای دی، پلار مه یاده ګوره پلار ته مه دانګه ګوره هو پلار ته مه کوه دانګه. مه راکړي زه دې نه پېژنم خوش یې تشي ګرځې مړه دې چې دی ارزي چې مې خوښېږي تا دی سر لاس لرې کړه لاس لرې کړه ما درته څه چې دې ځان ته لاړ شه نور د خو دې ومانه چې لاس لرې کړه لاس لرې کړه پاره مې درله ښځو ګورې لاس لرې مارې کړه تېرېږه ګوره. لاس لرې کړه زه د مشرتوب لحاظ کوم چې د مشرتوب لحاظ د نه والا اوس دوار نه کوو نو بد کې چې نه کې ول نسوار نه کېته دا نسوار ولې نه کېته ماما ګوره مشر سړی ښه مشر یې ما ماته ول خبره نسوار وره نه کېته ګوره غټ سړی او نسوار نه کې ول نسوار چې څوک کوي بد کوي باندې کم ډوډۍ در باندې خورم فصل کې صحیح ده، پاره والله کم پرېږدم ضرور صحیح ده. زه خبرې سره کوو سره کوو ونیسئ صاحب چپ طرف ته چې کوم سړی ولاړ دی دا د دنیا وزګار نه رښتیا د دنیا مصروف ترین سړی دی سراج الدین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند لیدونکو اوریدونکو زما هیوادوالو خوږو او ګرانو مینوالو قدرمندو ما سره د چپ طرف ته چې کوم سړی ولاړ دی دا د دنیا وزګار نه رښتیا د دنیا مصروف ترین سړی دی سراج الدین پجواک صاحب دی او چې دا سره خوا کې ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم ها او دی بل خوا کې خي طرف ته را سره ولاړ دی دا د دې نه هم بیکار سړی نه دی ګورې دا ډېر د کار سړی دی پوهنتون کې شبق وایي قدرمندو موږ راغلي وو دلته دا کوم یو دی ماما ماما پاته دی مړه هوګیاڼو ولسوالۍ ته راغلي وو دلته موږ ښایسته ښایسته خپرونې د ستاسو هیوادوالو دپاره دومره تکلیف او مشقت کوو تاسو بیا موږ ته ښه ښه کامنټ یې نه کوي خو ښه خیر دی قدرمندو زموږ چینل ځان سره فالو کړئ د پیل نه تر پایه پورې زموږ خپرونې تعقیب کوي د دې نوم به بیا اخره کې ټاپوس وکړو پوښتنه وکړو ستاسو نوم دی زما نوم فیضان الله ښه دا هماړه بېکاره نوم نه دی ښه نوم دی ښه نو بس زموږ خپرونې تاسو د پیل نه تر پای پورې تعقیب کوئ که خیر انشاءالله چې که نه ښه مړه وایه سندره چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نامه د الله چې بخښونکی مهربان ذات دی واقعیت دونکو خوږیاړو ولسوالۍ ته راغلي او بیا نو دا وزیر ساحه ده که نه دې ته معلومات نشته حکیم آباد ته راغلي او غواړو ته هیوادوال دپاره یو پرنګ ریکارډ کړو دا شفیع لاره مست سړی دی ماشاءالله ځوان سړی دی او دا به په پرنګ کې مزاحمت کوي او زه به ویندوی کوم او د خلاصون دپاره مې هغه څه نه دا سړی ډېر کار سړی دی شفیع لاره نو ستاسو خبرې قدرمنو زموږ خپرونې چې ډېر تعقیب کوئ پوه شو دا موږ خاص ستاسو دپاره یقین وکړو چې تکلیف کوو چې دې دپاره زموږ هیوادوال خوشحاله شي پوه شو نه پرېږده مړه بیا نه ګوري که نه یار نه ګوري ښه د دې اونۍ خپرونه ده پوه شو ښه په شوق او ژغ سره د ماشومانو وګوري ښه زموږ خپرونه انشاءالله معیاري برابر دی ماشومان څه که زنانو سره هم خلک ګوري راځئ لیدونکو ورسره پاتې شئ د کیمرې برخه کې راسره عاشق الله صاحب ملتۍ کوي راځئ زمونږ د خپرونې مطلب دی چې ستاسو په مخونو موسکا راوړو مخونه نه په خوله باندې ته ماله پرېږدې خبرو ته لومړی دغه د صاحب خپل شاټونه وګورئ له هغې څخه وروسته بیا نو پرنګ دوام لري تر روسیې پورې ملتۍ وکړئ راځه وایي نو مې پرېږدي دا ډاکټر پې یخ کوم بیا هم خوږو ستړي مه شئ خیر الله جوړ په خیر بل دنګ پنګ غټ پټ ځوان راسره ولاړ ستړي مه جوړ په خیر وعلیکم سلام خیر جوړې ته کړی ما سلام تلن نه چولې ما مته شاټ به درکوي سلام به نه چول صحیح دا کوم چالاکه سړی دی نوم دې څه دی انډیواله نصرت الله خوګیاړي ته زما انډیوالي
کېدای شي دیني ورونه خو یې سره انډیوالي نه اوس منډیوال نه اوس کېدای شي بل د خپرونې نه وروسته انډیوال شي کېدای شي نوم دې څه نصرت الله خوګیاړي نصرت الله خوګیاړی څنګه خوګیاړی سه والله ښه شکر دی خو ښه بچیان دې څنګه دي بچیان خو تر اوسه پورې نه راوګ نشته ښه واده دې کړی نه نه تر اوسه هم کوژدن دې نه کړی هیڅ شی هم نشته اسی و چکلک مجرد کلک مجردي د ودی دا مجردي ګوره بادشاهي ده په دنیا کې دوه رقم بادشاهان دي یو مجردان بادشاهان دي یو حقيقي بادشاہ اے کاکا خش دکړم کاکا خش دکړم ترنګ والا ايش خش دکړم د ګوره د شي کوي پرونه ده دا شی وکړه تاسو ته څه کوئ خو لختي کې خش دکړم یار ته څه شي کوي خش چشته وي په بده او بدر باندې څه واچولې کوي خو هغه ته ودرېږي کنه مړه خدا خورستا دې دي ته وبپرې ده ما د نیکه وي ستاره ده زه خیر دې مړه پریم ته مړه کوم کو یارا اصحاب کې د فرق ما دا کار راغلی خو ګړې سه درس ویلې او شو درس ویلې مدرسې دروسته مدرسه مې ویلو څومره د مدرسې دروسته مدرسه قرآن شریف هم ختم کړی چاته لا لختي کې بس کار نکوم وروره مېلمانه راغلي دي مېلمانه دي د څه شي خبره ده اون مګ دي خشکی یارا څه خبره ده ولې مګر ته مدا کیمرا نه ګوري کیمرا نه ګوري یاره مړه او یار بخنه د خبر نوم یاد دا تاسو چې فلم جوړوي فلم نه مرکه کوم د کلی ژوند باره کې مرکه نه که فلم جوړوي ما پکې دغه والے صحیح ده شرمول مکه ودلته دا ډرامه جوړي داس خبرونه هذا زبون پکې سی ودرې چې غوندې صحیح ده بلچی غون درې کې کولنګونه درې غوډه غون خشک څه خبرو هم خدا ولخته پاکول خابوس ایمان نور جامع نشه خد سو سو کما پردي ساحل تر غره ما زبر ته جازت زمون کلی لراغله زبر ته جامې راولم پوي شو ستا جامع ما کې نه زی کنه په زور به پکې واچو کنه مړه ساده سړی تاسو کار کوي زه لخته پاکو لختیا په خو به ورونه شند یار بس به خپکی وسره زمینو تیګی دي نو خطا سو سوي وای خط خیر د فریم ازاده دا غپیږي ولا سوال سفر کې کنه کې ولا سفر او زبیر نه کو بهم خاص سفر کا سفر سفر یعنی مطلب مې دا شکر هدا مې دا شکر وای کنه چکر هو برو وای ټول ورځ دی کلی کې ګرځي دا پیژنم وزګار ګرځي تا ته نو څه پته ده ماړه نو حقیقت به دروغ به نه وي زما او د مرکه د کستا په کې څه کار د سره لګیم که تا سره لګیم بس زما په ځای کې مولاړي او ټنګ پنګ باندې کې غوړې قسم دا بغوړې ته ستاسو پلار دی په کې زما تا ته په ځای نیکه کې زه پلار مې دا غوړې پلار ته مدانګ غوړې او پلار ته مدانګ کاو مارا کې دې نه پیژنم خوشې ته شي ګرځي ماړه دې انجینر سه ژمي موسم د نه جامپر نه پټو ولی کنارو غشي بس ولا بس زرپرانه ما وګ دا اوس کوم کله ور کوړ چوالاس لیونه خو نه لیونه تاسو لیونه خو یو بل ځای کې زوس نه تختم خو تاسو تختې کنه چې غل نه مال چې غل نه مال کاکا مړه جمعې ورته مغزم خراب ولاړ شمړه خلک چې یو 15 منټه غلې و درې سر کې مغزم شته نه نو څه بوس دي خزازه قزمن پروسې کې د هوادار له پیغام څه ده بس پیغام می دغه دی چې بس خو وخت تیر غلطي ودري خیر ودري خدای دې بیا شي اوسه مړ کړه یار غلطي وشو کور مې ملاړ واره سم مليون نه کېږي انجینر څه دا په خبر نه دی مړه صبر خیر د گزارو خبر نه ایسه اے کزه خبر چې تابعی کنه نو ته خو هیڅ سره توم نه بوله خبر نو خبر پوهیږو کنه خیر یګه ما خپل ځای کې ودرې کنه بلچې والا خدای دې صبر وکړي اوس به ما باندې مې ورته صبر خیر کده به چل کده کزه خبر کنه چې تابعی ما با تصویر بل څه کده ته دا ودرې والله چې ماشاءالله پرې راځه شپولا همدرد راځه دا زموږ ملګری دی یاره ته خودونه بیا وسیلې کړې یاره خفه نه شي نه همال چې دا څنګه زمونږ په خبرو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه شه وای پېژندل راځه نه وډار شي ډارې راځه انجینر صاحب نه خو دې کوتره کې دی نه وای راځه او بخنه ته نه سړی خفه بخنه وغواړ نه رښتیا بخنه غواړو یار خبر
هیڅ مشکل نشته دی لون شوي که اوس هم لاس نیولې مجبور نه وي هیڅ مشکل نشته تاسو دا حوصله معلومه چې خپه نشئ سیده هیڅ مشکل نشته دی دغه مرکه نشره کولاله که نشره نه کو نشره کې هیڅ مشکل نشته دی دا په دومره منډي وری ځکه پلار دی ګوري خبر داش کاوه هیڅ مشکل نه دی پیغام دی واده لاندې کې وای زموږ پیغام دغه دی چې باید ماشومان او د هلکان ټول باید ونه ګرځي باید درسونه وي سبقونه وي باید مخته لاړ شي بس کله اوس آرامونه د خود مسړ اوس ولې پیژنې کله الله پرې ده بس ته تا کوم شوخي نه ختمي زری دین کو ملګری پیغام نه پرې دي فشارونه وګوري به هم برکت الله راځي سره پات شي قدرمند دا بیلچه بیکاره که دا د کارو سم میلم دو خو ګوریدونکو بیا هم ستړي مشي جوړ په خیر ځینې شاټونه تاسو وکتل اوس یو ګلالي ځوان سره مرکه کول غواړم چې مرکه ورسره وکړم څنګه سره ولاړ ځان یې غټ پټوم ته وکړی دی یخنۍ پسې راخیسته ستړی مشي خیر اوسې مننه څنګه یې ښه شکر دی تاسو ښه یې راته میک ماخله ښه انشاءالله شکر دی مننه دا میک د وخې کې لګی زیاته ولا نو به څنګه وکړو تا ونیو میکه لا ما په دې خاطر ته ونیسه اواز پکې شفاف راشتی شو مننه شوخي مې سره خفه نه شي نوم دې څه دی نوم مې سمیر احمد فقیرزی دی او سمیر احمد فقیرزی خاص سمیر احمد خو به ځانګړې معنا ونه فقیرزی څه معنا فقیرزی موږ د نیکه نه راپاتې شوی ته خلوص نیکه نه دا پاتې شوی خو ته نیکه خو به مطلب پخوا یا مړ شوی یا به ژوندی که نه ژوندی دی نه مړ دی په حق رسول. الله دې وبخي خو ځینې وخت کور کې پوښتنه کوي د فقیرزی معنا څه ده تاله اوس معنا زده نه ده شاړ باندې استاد سرچپه شو سرچپه شوم ته ته دې شو ودرېږه زه خیر دی د ملګري نه مې د تخلص باره کې پوښتنه وکړې دې معنا وکړه خو زه خیر پروا نه کوي مشکل نشته دی زده کړې دې کړي او زده کړې مې کړې څوم صنف پورې په الحال په 10م صنف کې یم هغه تره زوی دی وی دا په 10م صنف کې 3 پیری ناکام شوی نه زه 4 ځلې ناکام شوی یم ماشاءالله افرین تکړه سړی ولا شي خا دا ناکامیم کله کله خیخه انسان د سبق ورکوي و سړی بلد شي ورسره زمانه خوشاله اوسئ الله دې بس کامیاب کا پوه شي ځکه چې د هر ناکامۍ تر شا څنګه د کامیابۍ راز پروت دی بالکل همداس ده کنه او بالکل. اوس به دې ګورم چې مطلب اول نمبر کې ونیسي صحیح دی مشکل نشته او نمرګي خو آسان مشکل نشته نشي نیولای نه نیسو له خیره زه بالکل زه خو اړیکه واسطه ده ځکه چې مهمه ده چې ستا عمر د زده کړو دی کنه په دغه وخت کې چا په اجازه دی پټي وعلیکم السلام پټي چا دغه نه خرابېږي نه یو ډډ ته ورته نه خرابېږي مرکه کوو دغه ځوان سره ولاړې مرکه مرکه کوو کې الته یو کدا پټي دا فصل خرابېږي نه کاکا پټینه دی پاس ولاړې مرکه ورسره کوو انجینر صاحب تاسو ملاړ شي نه پرېم دلته مرکه ورسره کوو بیا به ورسره لاړ شو پټي دا فصل خرابېږي ورو منځ کې ولاړې اوس هم د سره پرېږده چې دا خبرې مې نیمایي ته رسولې دي مرکه ورسره زه پوهیږم څه مشکل مشکل دا پټي موږ پکې دا فصل اچول تاسو منځ کې ولاړ او دا س دلیپ کومار دی شاهرخ خان دی یا د سی وی پی کس دی لاړ شي هغه ته خبرونه لک صبر زه خبره ته کوم زما خبره اورم اول خو په دې سا کې موږ ملمانه یو د ملمانو لپاره هم دا قدر ملمه راځه چې در باندې کم ډوډۍ در باندې خورم خو فصل کې ودرو والله کم پریدم ضرور زه خبرې مرکه ورسره کوو موږ صبر وکړه لاټ انجینر صاحب خبر لګم هیله کوم ملمانه است راځي اجرا چې ډوډۍ ارسه خدا فصل خراب اوس موږ مرکه لاس ما چوا دا لاس چول مرکه په تاسو مرکه مهمه ده زه فکر کوم چې ته کور نه په غوسه راغلی دا صحیح کار نه دی غوسه نه دا ورور دا پټې مونږ خواري کړې تاسو پکې مینس کې ولاړ ګوره غنم شاته ولاړ لګم پرېږدې مرکه ورسره کوو ټیم مه خرابوه ګور 2 دقیقې وخت نیسي بس خلاص موږ دې نه زموږ په غنم پټي خو بس پوله باندې ولاړ لاندې خو نه ولاړ کنه پوله مو خو زه سوق نه پرېندا زما پټې دی ورور آلته لاړ شيخه کاکا لګ مرکه کوو پرېم نه دی دغه سره مرکه کې ته څه وې
دا سره خبرې کوو دا پوښتنې کوي دا جوابونه وزیر ورکوم اعظم بادشاہ ته چې دلته ځکه نه یار کاکا پریم دا لږ پاتې د سره مرکه کوو زه خیر ده زه خیر یو میل وخت مې ته راکړه ښه انډیوال دا راته وایي چې پوهنتون به وایي او له خیره پلان لرم پاینده کې چې کوم پوهنځی پښتون ویره ما دې صادر له ګوره دې په دغه ته پټي پردي پټي کې باندې وای یا کاکا خدای ته وګوره پښتون پانتون په لار نه تړي ماړه بس راخواشه یا لګم پرېږدل د پانتون انجینر صاحب تاسو لږه خواشه دا د سره څو خبرې وکم دې پټي من نه خواشه په خبره پويږي کنه پټي نه غاړې ته ویلاړ یو تا په ساده اوږو خو ولاړ نه یو خو په پوله ولاړ یې. علي بیتی شي ښه زه ډېره مننه خوشحاله اوسېږم مدرسه دې لوستې مدرسه مې و لوستې ده ها څومره دې لوستې بس قرآن کریم هم ختم کړی دی ماشاءالله آفرین خوشحاله اوسېږئ او من علي بیتی شي باري نه نه دریا او ساده ویلم دا چې ځان نه باندې مخه پکوه نه اوس که مدرسه ویلې که نه دې ویلې خدا خو ژوند هر رقم کیسې پکې راځي مرکه کې دروغ نه دی پکار کنه یو خو نو دومره جدیت هم چلی دلې ما ویلي د مدرسه مې پښتون ویلي مې مدرسه مې ته دسه دغه راغله پاینده کې هر څه د پلان لرم مرڅوي ما ښه پوښتنې کوه داسې راتلونکی مازغه پلان خرابه شوي راتلونکی دي. پلان دې څه دی نه بس راتلونکی پلان تجارت به کې زده کړې به که څه به کې بس زده کړې به کوو زده کړو نه بعد که کار مار پیدا نه شي تجارت به شروع کړو له خیره چې تجارت به شروع تجارت نو پردي چرګان خو چې تللی دي په ډیر نه وا کاکا پریم دغه سره خبرې کوو مرکې ته هم لږ پرېږده زما پټی نه خوا کېږه چې کاکا مرکه پریم د خدای ته وګوره. خبره کوي کا ځان کنه یار ته ځکه نه یار پریم د کنه مړه بس مرکه دغه سره مرکه کوم تم لږ پرېږده چې موږ تاسو ویو زه خیر و د غنمو کې منجېږم دا ګوره تم یو ځوان یې تم یو ځوان د سې شو د یو ځوان د ما په پټی کې دلته خر نه پرېږدم مالا چې دلته په دې لاره کې خر خو ته بدمعش څه او زه به کړم اخو دا مرکه کوو دا مې مرغله د سره خبرې کوو سره غونډه وشه زر زر دې پښتنه وکم ګوره دروغ ده خره خو چې دی واخه خوري مخ واخه نه خورو کنه مخ تاوان چت نه رسو پریم سیدا دغه چې دغه سره مرکه وکړو که زه خیر لاندو کې د هیوادوال ته پیغام وړاندې کړ هیوادوال ته دغه پیغام لرم چې افغانستان کې د پاتې پولو درېږي بل کار وا کاکا پریم د چې مرکه وسره کوو تاره خبره کې رالوېږي دې دا مې ته نور اوټ شو قسم دې ګورې موږ مازغم نور کار نه کوي وو ته ګوره را قسم په خدای کې ګور دي جنر نه څوک جکی پریم دا زه خیر دې صادر دې بوګه کړه خبره زه مننه خوشحاله اوسئ زه ورکې که دا لانجې او دا کیسې او په اصطلاح جنګونه دا هم د ژوند یوه برخه ده زه بس تاسو څه وایم خو زه خیر لانجې سره مه کوئ دا کې مرکز په پټي کې دلته پریم دغه ته ولاړ دلته خبرې کوو مرکه کوو خدای خبر چې پریم دلته خبرې کوو کاکا د سره ټیلیمو ګوره دا چې تا پټې نه دی پریم دا ټیلیمو کم نه ګوره اخوا اوس دلته وزنم واجه نه دا سي مړی آسان دي چې تلاړ څه تو منچ راوړه مان چراوړه لیندم نه لري زه مننه خوشحاله اوسئ تا باندې چې اس کم ملمای خو ته چې خلکو سره چې مرکه کې لګ نو په دې باندې څه په دې باندې پریم دا ګورو دلته زه په ما چرګه چې پردې پټي کې د منجېږم ګوره په ما چې اس کې په دې شیس کې دا ملما کوم خو دلته مو درېږي ما ته انرژي راوړه زه سید دې انرژي دی وړ قاعده سید دا انډیوال خپنه شي خیر دا ډېر زغمونکی انسان دی که دومره غوسې بل چا ورسره کړې وي کیدای شي که نه زغموله په مشر بنیغ نو دې ما ته د ټیلم لا راکړه زه خیر ده خیر مکه وکنه خیر زه خیر زه تاسو معرفي کوم ځکه چې وخت کم دی او تاسو میټرو ورو شاټ کی دا شفیع الله همدرد نومي شفیع الله همدرد که تاسو سره شوخي کول خپه نشي یاره نه هیڅ مشکل نشته مشکل نشته او د خیر خدا چا خبره دا منډه به چته وهلې ها دا خو اسه غوسې وکړلې اس دې رنگ وهلې و نه اسه غوسې وکړې موږ هم سره غوسې ښکارا کړله دا وی چې مطلب هر امر عکس العمل لري کنه وو کنه وزه خیر تاسو سلام ډیر مننه دا ویډیو نشر کو وو نشره کې مشکل خو مشکل نشته. نشته نه هیڅ مشکل نشته کور ودان چې موږ ته وخت راکړه خو خو لري تا سره بګور ما خپه نه شي. تا خواره خپه نه شروع په اخر کې کارونه موږ باندې چې مې اسکیو تیار هیڅ مشکل نشته چې کور کې باندې غوړې پرکی نه خپه شوی نه رو نه هیڅ مشکل نشته چې وړه خبره دا پټه د ما خپل نه بل چا ولاړو ښه تاسو واره نه خلوي لازم مرنه خوشاله اوسئ هم خو خره غلا ستړي مشي وزیر حکیم آباد تر غلیم دلته د ځوانانو سره مرکه ګبو شبه هم لګوم السلام علیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه محترمه شکر دی ورو خی ته وګدی ک جی ګولاړي څه خبره زه لږ جګم ویل مو د وړه ما لګ وګدم یو 3 متر دی وختانم دي والله وختان رښتیا ماشاءالله خولي وختان دي لیدونکو د نوم واخله ایمانو مسرار دی اصرار او تخلص دي تخلص می نشته دی نشته دي نه پانی دنیا تخلص دم پکې نه تخلص اندایو نوم بس دی یو نوم بس دی
واخی ولګ نسوار مې پکار ترا شونډې نسوار سبې نه مې چي ورو نسوار زنه کوم ها تا نه موږ نسواري ښکارو نو په دې لار ته دم نسوار مې ورو نه کم دي ثواب کار دی چې موږ ته نسوار درکو ورو ثواب کار هم دی کنه او بخو بل خو دومره سړی لږ ادب زده کړي چې د کیمرې مخ څخه نسوار خلک ګوري هم برکه ښه زموږ هدف موخه دا ده چې په اطرافي ساحو کې ژوند کول یا په اصطلاح په ښاري ساحو کې ژوند کول د دغه ترمنځ د تفاوتونه کوم یو دي دا ژوند بهتره دی که هغه بهتره دی لکه خبرې نسبتا دی ورو باخد لږ صبر وکړه مرکه کو نسوار زنه کوم ورو او د دې کار ته نسوار نه ښکاري چې دنه نسوار غواړي خطر نو بخیر مشر سره دا ورو نسوار نه کوم دایم نسوار دا نسوار نه کوي ورو نو نسبتا ورو دی د اطراف په نسبت خار کې ژوند چې دی بهتره دی ځکه سہولتونه زیات دي لکه سهولتونه خو دي خو بیا مشکل ورو او بخا کنه مشر سره ما بخله ته خبرو کنه نسوار پکار دي لک نسوار ورو د سې مخ کې لاړ شه مخ کې بره سړک ته وخت ښکته دکانونه شته دي پیسې را سره نشته پیسې د سره نشته نشم د ضرور نه د خو مې کاوه ضرور اول ثواب کار نه چې تعالی موږ لږ درکو خبره کوي چونډې ته را نشته ورو موږ نسوار نه کوو نو بد کې چې نه کول نسوار نه کته دا نسوار ولی نه کته ما ګوره مشر سړی ښه ما خبره نسوار نه کته ګوره غټ سړی نسوار نه کوي نسوار چې څوک بد کوي ولی نسوار خشیانه دی ها او چې ته دې غاخو ته وګوره چې ته جوړ شوی دا چې شي دا دا چې دا پټ ما مو بخه ما ګوره ما خبره ګوره مشر سړی د مرکه کول لږ صبر وکړو ست 400 وي ښه مننه زده کړم کړی او زده کړم کړی تر څوم سنه درسه پورې او درسه وانتون دی ولې ولستم ولا مزبه شي او پیسې ولی تاسو راکړه ګوره ما خبره واره مشر سړی پاته خبره ده ولی مشر دی دنیا کې حق نه لري خلک نسوار حق لري ګوره خو دې نه خسته ګوره خو پوهېږي چې دلته غزنیونه خراب دي غریبیان چا ذهن کار نه کوي بعض وخت موږ مرکه کوو دا سړی خار نه راغلی خفه کېږي مېلمه دی برابر دی په کومو کارونو تاسو بوخت یې موږ په الحال روزګار روزګاري ولی یو څه خو ځان له پیدا کوي کار خو په سړی په ځان نه پیدا نو ولا اوس دا په شرمېږي ښه خو دلته یې بازار کې پکوړې ولګو کار وکړه په کار ګوره په دې سایکل ما خبره واره ته لاړ شه پکوړې لګې کار سره ځان له سار نه مازیګر پورې دام کار دی پوه شوې ښه کوي زه داسې لاړ شم وروره ښه داسې چل وکړم ما نسوار ونه زه لاړ شم مهرباني سه راشم خبرې کوه ما ګوره ما خبره واوره د مېلمه د ښار نه راغلی دی خفه کېږي خیر د لاړ شه دغه مې سیده لیاره د بازابول مه کوه که نه واده مو کړی نه واده مې نه کړی نو ولې والا بس عمر هم کم دی عمر دې څومره دی عمر دې 10 کاله دی 15 کاله عمر لري په 15 کاله نه کې دا سړی واده نه کوي نه پیغام شي دا کوم حاله پته مې دا پیسې نه لري ما واده چې د امرستاني ته انتظار دی شاده خو د 3 منټ لک صبر وکړه دې نه سره خدای کوران نسوار ما چا دا خشه نه دي صحت دې پر ځنمن دي ما خبر خو واره دا سړی مېلمه راغلی ښه او مهرباني وکړه دغه سپاس سرک ته ګوره نور ګوره عزت پوهېږي حجرې لوي ثابت لاره کې دی ودرولې ګوره هر څه ما ورته هغه ویلي دی تا هغه ته پرې اړه نه لري که زه ورته صد کوم ته داسې لاره کوم مهرباني سایکل دې واره زه ورته مخه ده ما خبره واره زه مشر سړی به دا خلک هم وایي چې لزګون زه ته لاړ شه لزګون زه ودرېږه هلته مخکې ځای کې ودرېږه دلته مه ودرېږه خو زه هغه سایکل بوځه مخکې ځای کې اوس وخت کې دلته د زراعتي برخه څنګه ده فصلونه کېږي که نه کېږي او شکر دی فصلونه کېږي خپله د ځمکې کار کوي که نه کوي او لیکاني کوو ماشاءالله خو دا دروغ یې چې اوس په لاس کې اخیستی هم نه ده ما دروغ مې خو دې ته وګوره پټ سړی ګوره ته مرکه کې مه راغلېږه د سړي سره زه مرکه کوم تا دروغ پرېږده منله اصلي خبره دا ده اوس نسوار ته دروغ ولې وې زه تا نه پېژنم دې کلي کې ته ما نه پېژنې دروغ مو یو ما خبره واره ته ما نه پېژنې زه تا نه پېژنم زه دې پېژنم ته ما نه خو داسې چل مهرباني وکړه چې مخکې لاړ شه پوه شوې نه زما کار نشته چې کار دې نشته هغه د غاړې ته ودرېږه چې موږ مرکه کوو منځ کې ما ته خو دې څوک څه وایي چې ځان پې وام که نه نه چې وام یې که نه ګوره موږ به تا وار نه کوو ته مشر یې خو هغه د غاړې ته مشر ولې د هغې څه زه سمه ده کومه سوارلي زیات خوښېږي د ټانګې سوارلي
چې د ارتي شي مخاخي تا ته سره لاس طریقه د ما درته سیو چې دي ځان ته لاړ شنو د خو دې ومنه چې لاس طریقه پاره مې د لخي ګوري لاس طریقه زه د مشرتوب لحاظ کوم چې د مشرتوب لحاظ د نه ولا اوس د کاش کومه زاره کاتو کزه دي ځان لاړ نظم دي من مسره ولا خبر کله کله ولا زاره کاتو کزه چې کومه مسره خبر کیږي لک صبر زما صبر کا زه لاړ نظم ګوره ما خبره واه لاس مراوله به زما ګوره غربت وای ته په چا ځان تاوانې خو زه به ګوره چې دا پر کتاوان خبرم شي به خبره زما هوټیل مرا کا خزه ټیران اوس نظم دا خو زما ستا سره کوي ته د کمره ممره دی بنده کړ سره ما سره ګوره کزیه ته مو د اخیری ځل ته زاره کاتو کوي او کله نشم ته به ما کله نشم به دی ګوره نه خرابېږي بیا په ما ځان وخی ځان درته مو ګوره غاخونه به د خپل کې نه عزت ځه ما د خو دې وای چې د سي دربان ځانو د سي دی برا کاګه چې چارخ کړي نه زاره کاتو کزه خبر زم کنه یار ټیلم خزه خبر دی بس زال استګران پیغام دی مونږ پیغام می داده چې پیغام داده چې بس صادر ځان نه ته کو ټکر مو کو تیار خرس کده پلار ګوره ما خبره ورته خبره نه یو به سر خپکی ګورم په خبره نه دا خو هیڅ چټو په اثر د لورم غره دا پر ولا د خپل سر پیغام نه ما سره زیرو زه خوشاله چې در باندې سکم بس تیار دا چې نشیس کله پتا باندې ټول ما زاره کته تا سره باز کو ځاچ به دی وای ما ځاچ ما خراب وایي ځکه نه خدای پاک اوس به چخپیت کیل دا ته به ګمړ یار والا کا سیکل ودر سیکل زمانه نه خوشاله وسی ډیره بخنه ناسوار را بیا لګ سیکل مو درو ناسوار را بس چلو بس موږ تاسو مرکه په دراندې ته مرکه کمره باندې زخه ما خبره ولې نه زینا زما چې ناسوار نه خو زنه ما درته سیو چې ناسوار د ما زنه سوار نه کوم ناسوار کې ته غړ سړی ناسوار نه کوي نه کې نو سوار څه فرض نه دي زه بس خیر ده خیر زه ته خلاص ګول بس ته کنه یا بس ته دا خو ونی سماله یو ځل ماله یاره سم عجیبه شی زه خیر ته بس بس کنه نو ما چې دې تانه ناسوار بس ته نورې زنور حرکت زه خیر ته مو یا منټ زه خبرونه پای ته رسو دا شپوله همدرد نه زما خپل ملګری دی اسی مړه ورکه سړی د بيخي سوار نه کوم سیګریټ نه کوم دا ډېر خوش ذلیله شی دی ته معلومه ولې روړه چې نسوار مال لاکه کنه پښه نه روړه پښه نه من نه بخنه غواړه سړی د خپل یار بخنه وسو غواړه نه زه بخنه غواړم چې مل مرغه غپ لاګو خپنه شي زمونږ دغه مرکین دوه هدف یو هدف دا و چې یو ځوان به د حوصله ولري بل هدف دا چې نشه یا هغه چې د وجود دی پر ځان من دی به څو استعمال نکي د نسوار وخت د نسوار نه ورکول او د په دلایلو کې دا ورته وی چې نشه خشه نه زمون پیغام دغه و چې نشه کول د ځوانان لپاره او په کول کې ټول انسانیت لپاره خنه ده ځکه چې د وجود لپاره ډیر ځان منه ده تا نه مننه خوشاله وسی کورودان یو څو شی به دی په اصطلاح لګزورونه وهل لغوسه شو لګ دی میټر اوټ شو دغه بخنه کوه زمو بخیمو پوه شوی نه خپنه شي دغه مرکه نشر کونډي والا او نشر کوي مننه خوشاله وسی نسوار ما چوي روره خشه نه فانوس افغانستان خو ګوریدونکو په دې هیله چې د نن ورځې د خوښۍ او مستۍ او جذباتو ډک فرنګ د کږي ولسوالۍ وزیر مربوط حکیم آباد کلیه ساحه کې تاسو کتلې اوسېږي شپیل اعلی ماشاءالله پکې داسې ریال یا مطلب حقیقي اکټینګ وکړو چې خلک هم ورته حیران پاتې وو شپیل اعلی که څنګه او رښتیا دا حقیقت خبره ده واقعا یو مې داسې سر وګرځولی کاشه لاټو وخت درته خو روزاري ما څومره ویلم دي بسابه زت دي غږ بس دا د هیواد و محبت او مینه ده چې هلکه لاس لري که ما خبر ده بس هغوی دپاره راوتي پوه شي او بس خواري مشقت ورته کوو پوه شي خو یقین وکړه چې اوس هم موږ روټۍ نه شپیل اعلی ځوان یې که بوډا یې راځه که نه په منډه راځي په دنه به ګوره بوډا نه وي څه خفه کېږي ځوان دی بوډا خو نه دی زه ته یم ځکه زه ته یم چې ګوره زه دله بار دا خبره کوم
اننګي مو تانه سره دي اننګي مو تانه شخ دي په استرا مخ پوسټه کې دې اوار دي هه پروا نه کې کوم یو وخت سپین شوی هغه واش هغه د ژوند کیسې د چونی کار کوم واش نه به بروزي خاطی وای کو جا ته نه وی کار وله دا چونه خبر نه ده چې ورته ماشو دا به ګچ خو به نه سش اذان وشو سم و ختم د لیدونکو تربیه پورته سراج الدین پښباک شپولا همدرد فیضان الله هم فیضان الله دردمند اوه دا په دې فیضان الله درجن په دې مکه درځل شوی خبرونه پای تر شي تربیه پوری د الله پابان دی سوکار آباد افغانستان په هیله ده پاما